چې کله سړی تصویران شروع کړي نشته دغه ځای شروع کیږي تصویر استل د دې وجنه یو عالم په دې باندې لیکل کړي تقریبا 90 صفحه لسکم سل صفحه هغه په دې باندې لیکل کړي دي چې تصویر استل حرام کدا په موبایل باندې او کدا په کیمرا باندې او کدا په مجسمه جوړول په هر طریقه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وې څوک د غړ ظالم د هغه چانه چې رب العالمین د مخلوق پورې استهزاء کوي د الله نه مخلوق جوړي الله رب العزت ورته وشوس په دې کې روح واچوا اې دی وجه رسول الله فرمایي وې شکل میدان د حشر شي او داخله راځم شي نور به د انسانانو نه کړي واشي او دا چې سکروټي او باندې لګي یو تعمیر چې بل تعمیر لنه اخلاص کی نږدې به چې دا اور باندې خلق باندې راودانګي لیکن د الله د امر د وجه نه د شي اور شي دي من نه به یو څټ روزي څټه هغه به شپم لري سترګې بم لري او خبرې بم کوي وې څه بدري کسانو باندې رب العالمین مسلط کړي یو هغه انسان به کل جبار عنید چې د قران او سنت مقابله کوي او خلک په باطل باندې خپل دین لاړي دویم هغه انسان چې د الله نه سوا بل چا نه مدد شوی معنا مشرک دریم تصویر استونی کی دا کوم انسان چې تصویر وباسي قسم بالله چې ورځ قیامت په ټول انسانانو کې رسول الله فرمایي دا به ګور سخت دریس خلک په اعتبار د عذاب دا لوز او احمد بد الله سره کو کبه نه کو چې څنګه درس نه ودوږي چې په موبایل کې دا په ټول ډیلیټ کول لري کوی ځکه به دې کې سخت عذاب دی ان شاء الله متوجي کیږي مگر هغه تصویرانه چې هغه په پیسو باندې دي یا پاسپورت تذکری وغیرہ د پاره چې دام جایز او خدای ظالمانو خلکو دا کارونه کړی د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي ام چې کله پاسپورت وغیرہ دا فارغ شوی دی غیره کار د ور باندې وشو بس تصویر دې لري کول پکار دي دا د یاداشت لپاره په ودونه کې او بده کې واغځونه کې د ایستل دا فتوا چې کوم مليان ورګي قسم په الله چې دې مليان داخلي الله ماتي او دا انسان رب العالمین او رسول الله دشمن دی چې هر قسمه تصویر نوې صفحه عبارت قرباني علی لیکل کړي نبی کنه په دې باندې چې زموږ دماغ خلاص نه دي لله الحمد ار مولا سره په ارزه باندې دا باس مونږ چې دا شی ناروا دي کاغه مجسمه کاغه موبایل عکس او کاغه کیمرې عکس او کاغه په بل طریقه باندې استل کی دا حرام دی ناروا دی په دنیا کې عذاب دی په قبر کې عذاب دی په میدان د حشر کې د شریل عذاب ورکول کیږي